واوري وای کاڼ ستا د غم زما په سر ولګېده، زما سر زری زری سو ستا پر در ولګېده. څنګه شعر دی؟ دی وای سر مې ریز مریز سو ستا په در ولګېده، ستا غم راغلی زما په دغه سر ولګېده، یعنې ستا په مینه کې راغی. اوس نو زما سر زری زری سو ستا پر در ولګېده. ما ولا بس زه هوا هوس ستا د وصال کم، هجر په دامیان کې لکه غر ولګېده. ما ول اوس بې وینم دا زما محبوب ننداره به کوم، په مابین کې بیا بېلتون راولي دی له ما زه لرې سوی لکه غر نه یې وینم. د غره له اخوا سړی څوک نه ویني، نو دی وایي دا بېلتون و هجر داسې مابین له راولوېدل لکه غر. اوس نه شپه پوهېږئ چې د حمید بابا رنګه مثالونه راوړي، نازک نازک تشبیهات وړاندې کوي، نازک نازک نادر نادر ترکیبونه. نو وایي ټولو خبریانو راویستل د بڼو غسي، ستا غسی مې په زړه کې برابر ولګېده. ښایسته خو نور هم ډېرو راته کتلې په دا بڼو کې ډېر اثر وي، خو تا چې راته وکتل زه دې خاص په زړه کې وویستم، نو ستا غسی مې په زړه کې برابر ولګېده. ټولو خبریانو راویستل د بڼو غسي، ښه ستا غسی مې په زړه کې برابر ولګېده. دا ښایسته بیخي ډېر و، بس ته چې مو ولیدې کار مو وسو. وا پر تا مین سوم دا نور کې مو دی خاص چورت نه دی والی. ستا د تور ورځو په میراب چې یې نظر سه، تورې ورځې میراب، ځینې شاعران و دغه ځای ته میراب وایي، ځینې وایه ته میراب وایي، د ماجت میراب به م لیدلی. نو دا دغه رنګه یي. نو وایي ستا د تورو ورځو په میراب چې یې نظر سه، وعظ واعظ ایر کړه په منبر ولګېده. او نصیحتونه چې یې کول لا ډېر ښه ښې خبرې چې یې کولې هغه چې دا ستا ورځ کې ولې منبر یې هیر سو، نصیحت یې هیر سو، بس هغه هم عاشق سوی. ها وایي چې چا لیدلی هغه دې یار سوی دی در باندې ګران سوی یا عاشق سوی دی در باندې. ښه زه به ورته کښېږدم د خالونو په ځای کسي، دا ځای لږ خالي پاته سوی دی، نو موږ بیا داسې ووایو کښېږدم د خالونو په ځای کسي، بیا که یې په مخ زما نظر ولګېده. دا داسې دلته خالونه ولیدې، زه به دا خپل د سترګو تور کسي نه دي، دا به ورواخلم هلته به ورته کښېږدم. دغه خو مو نه ویني، کېدای شي بیا مو وویني چې ای سترګې د چا دي، ای کسي د چا دي. دا ته وایي نزاکت، داسې باریکه خبر کول. نه څوک سترګه راکاږي نه د محبوب پر تندي لګوي دا وخت، لیکن فکر څنګه دی دا ته باریکي وایي په شاعري کې، ډېره باریکه خبر. یعنی ته خو هسې ما ته پروا نه کوې، زما خوا ته نه ګورې، نو دا تش ډېر خالونه وایه ته راسه زه دا خپل کسي در واخلم، دا ستا په تندي کې ولګوم، بیا کېدی شي ته ما ووینې. ارحمان بابا وایي چې قدم دې همیشه زما په سر وایي، کشکې زه خاورې ایرې دا ستا د در وایي. نو هغه محبوب روان دی پښې لګوي پر دغه خاوره باندې، د چورت ولې ما ته خو نه ګوري، دغه خارې دلته پرېوتلی وای دا سر باندې همیشه د پښه راږدلی. هغه باریکي ده په شاعري کې، ښه داسې کېدی نه شي. نو دغه ته به تاسو کوم رنګ ورکوئ؟ د شعر نزاکت، د شعر باریک بیني، ډېره باریکه خبر کول. نو بیا که یې په مخ زما نظر ولګېده، ډېر په ځان غره و چې ستا قد ورته ښکاره سو، اور د خجالت په صنوبر ولګېده. دا لوی لوی درختې نه دي د صنوبر، دا زموږ د زیارت څونې جګې درختې دي. نو دی وایي دا په ځان ډېرې غره وې، ستا قد څېول دي، هغه له شرمه ګسه اور واخیستی. جګ خو ته یې محبوب ته وایي. هغه صنوبر یوه معنا نه لري، ښایست ستا په درخته کې دی، په هغه درخته کې څه ښایست دی. اوس اسانه سوی شعر، ډېر په ځان غره و چې ستا قد ورته ښکاره سو، اور د خجالت په صنوبر ولګېده. جوړ به کړي داسې شعرونه. څنګه شاعر دی؟ ډېر نازک، ډېر نازک بیانه شاعر دی. او تاسو وګورئ هغه غمونه، هغه پیښې، او د ده په د شاعري کې دا شعر بیخي لږ دومره لږ راغلي ده، بیا د بلې دنیا شاعر دی. ښه ډېر په ډېر ضرور ورساته په زړه کې، په ډېر ضرور ساته په زړه کې، بیا یو ځای نه لوستل کېږي، خالي یې پرېښېده. توشه چې پرې ستا د جمال مر ولګېده، دا ستا د جمال مر چې پر چا لګېدلی دی، هغه زړه ویلې سوی دی، د هغه زړه کار سوی دی، هغه ضرور و تاوان چې دی هغه ورسېدلی دی، پېښه ورسوې ده. مطلب ستا د مخ ښایست ډېر اثرناک دی، دا لمر چې دی ډېر اثر لري، چې چا لیدلی دی د هغه په زړه باندې څه خاصه اثر کړی دی. نو توی شه
توی شه چې پرې ستا د جمال مر ولګېده تل چې کړې لاف ستا د حسن په دروغه ځکه غیبي تندر په کمر ولګېده واه واه و تل چې کړې لاف ستا د حسن په دروغه وای دا تاسو ستا د حسن لاف چې په دروغه کړلې چې سپوږمۍ ډېره ښایسته ده نه ته نه یې دونې ښایسته ځکه غیبي تندر په کمر ولګېده هغه هم ختم شو یعنی ته تر سپوږمۍ ډېر ښایسته یې دا چا چې ویلي دي چې سپوږمۍ ډېره ښایسته ده داسې غږېدی کوم به دې ښایسته ده سپوږمۍ ته یې وګورئ سپوږمۍ وګورئ د شاعرانو باریکیانې دي محبوب دپاره ښه خط په کشتن زما قضا کښلی محضر دی خال دې قاضي مهر په محضر ولګېده یا ستا خط چې دی دا زما مرګ لیکلی دی ما پانسۍ کوي دا قاضي صاحب چې دی زما د مرګ نیټه یې لګولې ده خال دې قاضي مهر په محضر ولګېدو بس دا سټمپ یې هم بر ووایي چې بس دا به پانسۍ کېږي دا ستا خال دونې زورور دی پر ما یې دونې اثر کړی دی چې دا باقاعده جج دی فیصله یې کړې ده چې دا به پانسۍ کوو سټمپ یې ګسه پر دا فیصله وهلی دی نو اوس شعر واورئ بیا اسانه کېږي تر تشریف پس خط دې په کشتن وزلو ته وایي زما قضا کښلی محضر دی ښه حکمنامه ورته ویلی سي محضر ته ښه خال دې قاضي مهر په محضر ولګېده مهر سټمپ ته وایي ښه نو دا وایي ستا خط چې دی دا زلفې چې دي دغو زما د مرګ فیصله کړې ده او خال چې دی دغه بیا سټمپ پر ولی بس نو د محبوب د خال و خط ډېره ستاینه کوي دا سړی سس وکه اوس جاړي یا ارمان که پسې شمه اور چې د پتنګ غریب په پر ولګېده اوس نو شمه پسې زاړي نو یې څه کوي چې هغه وسوځېدی اوس معشوق خبر سو چې دا پر ما مینو دا په ما پسې خوار اوس یې نو څه کو غالب وای کی اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ ہائے اوس زود پشیمان کا پشیمان ہونا ټوکې پر کړی زه مړ کم بیا پښیماني شروع کړم برناکمه مړ کړي نو آی اوس پښیماني ده هاي اوس زود پښیمان کا پښیمان ہونا ٹھیک سو یا سن شد پښیماني کړ سبا د زر پښیمان سوی آی اوس زر دی مزدونی وخت په پسې وم چې مړ کم بیا ول برنا نو تاسو یو خبره یاد لرئ د دنیا هر بد کار چې کوي ورسته به انجام به چی شوي ارمان به کوي ښه د برایي پای سوي ندامت او ارمان نو چې ته ندامت او ارمان ځان نه سې تر دغه دا ښه دی که سا برایي ور مه کوه لږ خاشله فکر کار اخه څه وخت بیا برایي میان ته نه راځي د دنیا هر برایي هر بد کار چا کړی هغه وروسته ارمان کړی ښه نو وایي تر هغه ځایه ځان سره رسومه چې ارمان کوي ګسه یو څه ګړی په سړه سینه چورت ووه په خپله به فیصله بدله کړي چې یاره دا لکه وه نو په تعزیله په غصه په خوشکه په جذبه کې فیصلې مه کوه هغه م لغاړې کېږي تا چې نمې شپې ژړا فریاد کول کامګاره ستا اواز ارګور شه په دلبر ولګېده اوس کار اوس تا چې په ګرده شپه زړل اوس د په دلبر باندې څه اثر پیدا سوی دی هغه د څه لحاظ کوي یا دا چې بیا واخو چې ستا زړه او فریاد چې و هغه یو اثر هم نه دی پیدا کړی پر دلبر به اثر کوي لکه وایه دا نسي کېدی ښه نو دا داسې شعرونه دي چې دواړو خواته موږ ګرځولی شو هغه د وایي یاره ته چې جدایي جدایي وایه خوشحال بابا دی یاره ته چې جدایي جدایي وایه زه خوشحال د دې خبرې توان لرم اوس په وپوهېداست د دې څه مطلب دی ښه بل مطلب بیا په حواس یاره ته چې جدایي جدایي وایې زه خوشحال د دې خبرې توان لرم تر اووه سوه غره واورې دا دواړه خوا دي یو وار داسې معلومېږي یاره دا خبرې مه کوه زه اوس د دا طاقت لرم چې ته غږېږې بل وار بس دا ته چې کومې خبرې کوې دا مطلب جواب شي زه د دې طاقت لرم ځه تر اووه سوه غرو واوړي ښه نو دا د شاعرانو هغه د دوو معناو شعرونه یي زوماني شعر ورته وایي ښه غرض دا چې کامګار خټک ډېر رنګین بیانه شاعر دی ډېر نزاکت لري ډېره باریکي لري ډېر پوستوالی لري په شعرونو کې خوږوالی لري نو د ده شعرونه تاسو خپلو بللو ته رابولي دعوت یې دی چې ما ووایاستئ وایاستئ په ژوند کې کار وکاستئ پوښتنې یې وکئ طلب یې وکئ و پبلشرانو ته ورپام کوئ چې د کامګار دیوان باید چې بیا چاپ شي بیا مارکیټ ته راوځي ښه نو چې کله طلب پیدا شي بیا هغه شی مارکیټ ته راځي
که چیرې د کامګار خټک د دیوان په اړه یا د ژوند په اړه یو پوښتنه لرئ وایه کس نوم یادوي کامګار د کار والا روزګار یعنی د روز والا د کار والا څوک نامدار خان سی وی دا د اشرف خان زوی وی اشرف خان زی د خوشحال بابا زوی دی نو دی د خوشحال بابا د نمسی زوی دی کړوسه دی تویشه تویشه نه ده یو توشه ده ښه دی موږ چې سوری ورته وایو سوری پزنې توشه عمل خرڅ د لارې خرڅ موږ یې سوری در سره واخه د لارې موږ سفر کونو په بستره مو اخیستي کالي مو اخیستي دغه توشه ویلی سي ملایان چې وایي د آخرت توشه برابره واستئ عمل د آخرت په سفر چې روان نشې نو باید ستا خپله بستره تړلې وي شان در سره پوره ایماندار نه وي بله پوښتنه چش میده محضر میم ہے زواد سواد والا او محضر حکم نامه آرڈر خو به پزه نه په انګریزي کې نو دغه محضر وایي په شعر کې چې د استعمال کړی و چې ستا زلفو زما د پانسۍ حکم جاری کړی دی او خال چې دی بیا سټمپس والی دی بلکل دی دا پانسۍ نو لفظون یا بس یو دیوان وی یو د شاعرانو یو دیوان چاپ شوی دا کم دیوانونه چې موږ ویلي دي ګرد دا بس ګرد یو دیوان وایي و دغه ته په ټول ژوند یې وار ولیکي بیا که په ژوند یې مرتب کړي کې بعد کې بیا اضافه پکې کوله یو څه زیات شعرونه ورسره زیاتول نو بل وار چې بیا لیکي په هغه کې دننه بیا ځای کې که د یو د پټلي و که د هل د پټلي پټیان ته بس واچي مثلا دیوان وي یو د هیڅ چا هم دوه دیوانه نسته په دیوان کې دننه دوه دفتره راتلی سي د رحمان بابا دیواني وار لالی په شروع سي په یې غږ ختم سي بیا بل دفتر دی بیا شروع سي د علي په تر یې پورې ختم سي نو دغه بیا دفتر ویلی سي دیوان جلا دیوان بله پوښتنه نسته